او کور کې لوښي ماتوي الله دې خیر کړي د هلک له چرته بل څه غم پکار دی نظم ویمه د اوسنو حالاتو سره نظم نوم دی لاش اباسین صاحب دوه لوپټې او یو اودي څادرګې نوره سودا پې هم لیکلې وه خو هغه په سرو وینو کې نه شوه لوستې دغه په وینو باندې سور کاغذ کې یو څو څیزونه ښه صفا لوستې شو زه وایم چې دا لاسونه له کوپړه کوي چې تاسو هم راویښ شئ او موږ هم راویښ شو ډېره مننه چې تاسو راویښ یې شاعر ادیب د چا نه څه غواړي نه خو چې تاسو ورته لږ غونته لاسونه وپړکوئ دا ښه تاثر یوسي زه ډېر وخت نه لم اول یو درې شعر ویم اباسین صاحب چې ستا د شک له چرته بل څه غم پکار دی ستا د شک له چرته بل څه غم پکار دی د مار ټک له چرته بل څه غم پکار دی او کور کې لوښي ماتوي الله دې خیر کړي د هلک له چرته بل څه غم پکار دی کور کې لوښي ماتوي الله دې خیر کړي د هلک له چرته بل څه غم پکار دی او په دې شعر تاسو هم ځان پوهېږئ اباسین صاحب به پې پوه شي چې اوس برچه کې د هېڅ چا زلفو کې نشته اوس برچه کې د هېڅ چا زلفو کې نشته اوس تیندک له چرته بل څه غم پکار دی او را په دې خواته نه ټول خلک تباه دي را په دې خواته نه ټول خلک تباه دي د اټک له چرته بل څه غم پکار دی نظم ویمه د اوسنو حالاتو سره نظم نوم دی لاش اباسین صاحب دا په چودنه کې مړ شوی چې دی په خپلو وینو لمبېدلی چې دی دا په چودنه کې مړ شوی چې دی په خپلو وینو لمبېدلی چې دی چې دغه لاش د چا دی کیمه کیمه پرهر لیدی شي ځنې تړلې په سټیچر پروت دی نه ورته سر ته مور ولاړه ده نه پلار ولاړ دی سترګې کړاغې دي نیولې داسې لکه اسمان نه چې څه سوال کوي سترګې کړاغې دي نیولې داسې لکه اسمان نه چې څه سوال کوي سر ته یې داسې زونه هم پراته دي یوه چیټۍ چې د ډاکټر چیټۍ ده ښکاري چې مور له یې دارو پې وړی یو چیټۍ چې د ډاکټر چیټۍ ده ښکاري چې مور له دارو پې وړل یو بل کاغذ په وینو سور ورسره په خوا کې پروت دی چې د کور سودا پې ټوله لیکلې وه چې هیر ترې نه شي دغه په وینو باندې سور کاغذ کې یو څو څیزونه ښه صفا لوستې شو دغه په وینو باندې سور کاغذ کې یو څو څیزونه ښه صفا لوستې شو یوه همسا او یوه سپینه ټوپۍ د ملیشې جامې ټوپۍ او کاپي یوه همسا او یوه سپینه ټوپۍ د ملیشې جامې ټوپۍ او کاپي دوه لوپټې او یو اودي څادرګې نوره سودا پې هم لیکلې وه خو هغه په سرو وینو کې نه شوه لوستې نوره سودا پې هم لیکلې وه خو هغه په سرو وینو کې نه شوه لوستې دا په چودنه کې مړ شوي چې دی په خپلو وینو لمبېدلي چې دی خدای خبر چا یې شناخت وکړلو چې څنګه د کور په دروازه یې روړو چغې سورې شوې انګولا جوړه شوه نو په کاله یې سم قیامت جوړ شو مور یې بېخوده شوه راپرېوتله خویندو یې ځان له مخه سر ټکوو ښځې یې سر په موټو موټو ایسته واړه بچي یې په دې نه پوهېدل چې په داجي باندې دا څه شوي دي که د بوډا د لاس همسا ماته شوه یوه ابۍ بې دوایۍ پاتې شوه یوه تورسرې دوه وړو بچو ته لاړه له کونډه شوله پاتې شوله په کور کې دوه خویندې بېروره شولې دوه ګلالي یتیمان پاتې شو دا په چودنه کې مړ شوي چې دی په خپلو وینو لمبېدلي چې دی اباسین صاحب دا په چودنه کې مړ شوي چې دی په خپلو وینو لمبېدلي چې دی ما چې په غور ورته خو کتل دا خو زما لا شو په وینو کې سور خو عجیبه غوندې خبره دا ده چې کټ کې پروت دی دغه لاش زما دی دغه چودنه ما په خپله کړې ورته ولاړ چې یم دا هم زه یم چې په ژړا یم ورته دا هم زه یم ډېر ښه دا در کومه زه یوه خبره کوم بس بیا در کوم د ښاغلي اباسین صاحب په